دا وخت تاسو ته یو تازه خبر هغه شیر کو د ریحان زیب کم قاتل چې و هغه گرفتار کړی دی د کم ځای نه گرفتار شو د کم ځای سره د هغې تعلق و مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شیر کو خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو که تاسو څه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره ملګرو ستاسو به خیال وي تقریبا یو 10-15 ورځې وشوې د ریحان زیب کم قتل چې شوی دی نو په سوشل میډیا پې هم ډېر زیات باز شروع دې نه علاوه کم پښتانه وروڼه چې وایي هم ډېر زیات خفه کړي وو او د هغې کم قاتل چې دی هغه نه معلومېدو ډېر زیات کوشش پشي شروع یعنی که تاسو ګورئ سی سی ټي وي فوټیج چې دی د هغې هم حاصل شوي وو خو خلک او هغه یو سو بل څه کېده خو د هغې کم قاتل پته نه لګېده نن چې کم دی هغې قاتل ګرفتار کړی شوی دی او د عنایت کلي سره د دې تعلق دی دا په باجوړ کې یو علاقه ده کم چې یو ښار دی او بیا پسې بل عنایت کلی دی د هغې سره د دې تعلق دی او کوم انکشافات چې کړي دي هغه هم دارنګې دي دی ویلي دي چې کوم مخالف پارټي چې ده د هغې نه ماته پیمنټ شوی دی یعنې پیسې راکړی شوي دي د هغې په نسبت سره وایي ما دا کار کړی دی خو په دې کې اوس حقیقت څونه دی چې آیا واقعي چا په دې په سر باندې پیسې ورکړي دي خو د دې کم تفصیل چې دی هغه به راوځي او مکمل کم ثبوت چې دی به مونږ تاسو سره ږدو چې په کومه وجه باندې دا قتل شوی دی که تاسو ګورئ د هغې نه مخکې چې په کم سیاسي کسانو باندې الزامات لګېدي نه علاوه په نورو ادارو کوم الزامات لګي نو د هغې هر څه چې کوم دی هغه تحقیق او دغه به جاري وي او کوم پولیس چې دي هغه به دا خبر وړاندې راوړي چې کله هم دا خبر راغی موږ به کوشش کوو چې دا تاسو سره هغه شریک کړو نو دغه لنډه شار ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي الله حافظ